السلام علیکم. وختونه د ټولو با احساس زده کوونکو په خیر خدای تعالی دې وکړي چې دغه وخت په ټولو باندې په ښه شکل سره تېرېږي او د صحت جامې به مو پرتني. یو ځل بیا ستاسې ورور صفت الله سحر یم او په نوي درس کې تاسې ته حاضر شوی یم. رب دې وکړي چې دغه درس ستاسې لپاره په ورځني ژوند کې د نوي نوښت سبب اوسي او یو څه ترېنه زده کوئ، تر څو که چېرته کم ورور کم خور او یا مثلا نور ځوانان ستونزې ولري په رسنیو کې یا مثلا په دې درس کې ستونزه ولري، د هغې لپاره ځواب ویونکي اوسي. په یوه خبره په یاد ولرئ چې تاسې باید زموږ درسونو لپاره ځانګړې کتابچې ولرئ، تر څو دغه درس در سره هره ورځ نوټ کوئ او د نوټ څخه وروسته که چېرته دغه کلاس خلاص هم شي، 6 میاشتې پوره شي ستاسې، نو بیا کولی شئ چې دغه کتابچه تاسې بیا وګورئ او کوم ټکي مې هیر شوی وي هغه بیا در سره زده کوئ. نو راسن راځو د نن ورځې درس ته چې د نن ورځې درس زموږ او ستاسې څه شی دی. د نن ورځې درس زموږ او ستاسې د ژورنالیزم ډولونه او د رسنیو پېژندنه. په دغه موضوع باندې نن عملا کار کوو او د درس په تعقیب سره به تاسې واورئ چې څه شی مو په دغه ځای کې ویو. لومړی راځو د ژورنالیزم ډولونو ته. ګورئ، هر کلین چې موږ او تاسې یو فیلډ ته داخلیږو یا یو مسلک ته داخلیږو، لومړی باید موږ هغه وپېژنو چې آیا په دې مسلک کې دي څه شی. د هغه نه بعد بیا راځو د هغه مسلک هغه په محتوا باندې ګورو چې آیا د ده مسلک موضوعات څه شی دي، محتواوې څه شی دي، د دې تر څنګ نورې ډېرې خبرې. اوس راځو ګورئ، موږ او تاسې دلته ویو د ژورنالیزم ډولونه. اوس ستاسې سره پوښتنه پیدا کېږي چې استاد محترم، هر مسلک بیل بیل ډولونه لري چې دا د ژورنالیزم ډولونه به څه شي. عملا ژورنالیزم په عمومي ډول باندې په 2 برخو باندې ویشل شوی چې هغه اولنی د تخنیک له پلوه د ژورنالیزم ډولونه دي، دویم د محتوا له مخې د ژورنالیزم ډولونه دي. عملا څه لرو؟ موږ له ځانه سره لرو اول څه شی دی د تخنیک له مخې د ژورنالیزم ډولونه، دویم څه شی دی د محتوا له مخې د ژورنالیزم ډولونه دي. دغه دواړه موضوعات په همدغه درس کې سره ویو. لومړی راځو د تخنیک له پلوه د ژورنالیزم ډولونه. اول راځو تخنیک پیژنو. تخنیک څه ته ویل کېږي؟ هر هغه پروسه چې په لړ کې موږ مسلکي کار مخته بوځو عبارت د تخنیک څخه ده. هر هغه چاره چې موږ یې په واسطه مسلکي مخته لاړ شو عبارت د تخنیک څخه ده. ګورئ، د تخنیک له پلوه عمومي ډول باندې ژورنالیزم بیا په 4 برخو ویشل شوی چې اولنی چاپي ژورنالیزم، دویم راډیوي ژورنالیزم، دریم چې دی تلویزیوني ژورنالیزم او څلورم آنلاین ژورنالیزم. لومړی راځو چاپي ژورنالیزم ته، یعنې دغې ته. ښه، لکه څنګه چې له نوم څخه معلومیږي چاپي، د لومړي ځل لپاره ژورنالیزم چې کله رامنځته شو هغه په چاپي ډول باندې و، یعنې خلکو کولی شو چې یوازې اطلاعات او معلومات د رسنیو له لارې یوازې د ورځپاڼو په شکل باندې یا د مجلې په شکل باندې یا نورو ونیزو یا مجردو له پلوه چې د معلومات ترلاسه کړي. نو د ژورنالیزم لومړنی آغاز د ګوتنبرګ د اختراع څخه وروسته چې د چاپ ماشین یې رامنځته کړو، عملاً په ټوله نړۍ کې بالخصوص په اروپا کې، په امریکا کې او ځینو نورو برخو کې د نړۍ هغه د چاپ ماشینونه وغوړېده، منځته راغله، ورځپاڼې رامنځته شوې او د ورځپاڼو د منځته راتګ سره ژورنالیزم لومړنی پل کېښوستو او همداسې مخته تللو. نو د لومړي ځل لپاره چاپي ژورنالیزم د ګوتنبرګ د اختراع څخه وروسته چې چاپ ماشین رامنځته شو، نو دلته چاپي ژورنالیزم هم رامنځته شو. بیا په اروپا کې ځینې مشهورې ورځپاڼې رامنځته شوې چې هغه د لومړي ځل لپاره په فرانسه کې رامنځته شوې، د فرانسې نه وروسته انګلستان ته او همدارنګه جرمني او نورو ځایونو ته ځینې ورځپاڼې لاړلې چې دغه ورځپاڼې د ایجاد سره په نړۍ کې د ژورنالیزم لومړنی پل کېښودل شو او همداسې رسنیو او بالخصوص چاپي رسنیو هڅه کوله چې تر څو د نړۍ د ګوټ ګوټ معلومات راواخلي په ورځپاڼو کې ځای په ځای کې او خلکو ته یې ورورسوي تر څو خلک ترېنه په ورځني ژوند کې اغېزمن اوسېږي. دویم راځو راډیوي ژورنالیزم ته. دغې ته لکه څنګه چې له نوم څخه معلومیږي راډیو په خپله موږ او تاسې په ورځني ژوند کې
د راډیو استعمال ډیر دی. موږ تاسې چې دی راډیو اورو، راډیو مختلفې رسنۍ لري. زموږ ستاسې په هیواد کې د غازي امان الله خان په وخت کې راډیو رامنځته شوله، چې دغه رسنۍ د رامنځته کېدو سره ژورنالیزم لا پیاوړی شو، لا مخته لاړو. د ګوګل مارکوني د اختراع چې دغه راډیو ده، لا خلک دې ته وهڅول چې تر څو د ژورنالیزم په فیلډ کې د معلوماتو د لاسته راوړلو لپاره کار وکړي او خلکو ته نوي نوي معلومات ورسوي. نو د چاپ څخه وروسته په ژورنالیزم کې دوهم قدم یا دوهم ډول چې کوم دی هغه راډیوي ژورنالیزم دی. خلکو فکر کوو چې د راډیو د رامنځته کېدو سره شاید ژورنالیزم پای ته ورسیږي. دغه چاپي ژورنالیزم بالکل یادوم، دغه هدف مې ترېنه دغه دی. نو خلکو فکر کوو چې د راډیوي ژورنالیزم سره کېدی شي چاپي ژورنالیزم له منځه لاړ شي. ولې راډیوي ژورنالیزم به مخته لاړ شي؟ ځکه چې دا د خلکو لپاره ډیر مهم دی، خو داسې نه وه. ولې چاپي ژورنالیزم د خپلو ځانګړتیاو په درلودلو سره تر نن ورځې پورې خپل ارزښت ساتلی دی. ولې راډیوي ژورنالیزم د خپل ځانګړتیاوې په نظر کې نیولو سره په اوس وخت کې هماغسې خپل حالات باندې پاتې دی او لا نوښتونه پکې کېږي. مختلفې رسنۍ، مختلفې راډیوګانې په دې بخش کې کار کوي چې تر څو خلکو ته معلومات او نور څه ورسوي. نو اول چې شی چاپي ژورنالیزم، دویم چې دی راډیوي ژورنالیزم، دریم چې شی دی تلویزیوني ژورنالیزم. تلویزیوني ژورنالیزم دغه لکه څنګه چې له نوم څخه معلومیږي تلویزیون د دوو کلمو ترکیب دی چې ټیلی او ویژن. انګلیسي کلمه ده چې دوه کلمې سره یوځای شوي دي او بیا یوه کلمه سره ترکیب کړې ده چې ټیلی او ویژن. ټیلی په معنا د لرې ځای څخه، ویژن د لیدلو په معنا څخه ده، یعنې د لرې ځای څخه ننداره. نو د تلویزیون د رامنځته کېدو سره کله چې تلویزیون نړۍ ته راغی یا اختراع یې وشوه، نو په دغه وخت کې خلکو معلوماتو د لاسرسي په برخه کې ژورنالیزم لا ډېر پراخه شو. خلکو وشو کولی چې د تلویزیون په واسطه باندې متحرک انځورونه وګوري. متحرک انځورونه څه شی دی؟ پوښتنه پیدا کېږي، تاسې ویوئ متحرک انځورونه څه شي؟ زه به یې درته ویم. متحرک انځورونه مطلب ویډیو حرکت ورکړل شو، انځور ته حرکت ورکړل شو. یعنی عملا موږ که چېرته یوه پیښه رامنځته کېږي، د مثال په توګه په لغمان کې یوه غونډه کېږي، په ننګرهار کې یوه غونډه کېږي، یا مثلا د اسلامي امارات ځینې چارواکي، یا مثلا د بهرنیو چارو، یا مثلا په بهر کې ځینې مثلا د ځینو هیوادونو سره موږ سیاسي اړیکې لرو، د هغې ځینې ډیپلوماتان افغانستان ته راځي. خبر خپریږي چې د چین یو ډیپلوماټ عملا کابل ته رارسېدلی دی. په دغه وخت کې د هغه انځورونه وړاندې کېږي، هغه ویډیو خپریږي کوم چې دا د مثلا د تیارې نه راکوزېږي او را روان دی د ارګ په لور باندې. خلکو سره ستړي مه شي، د نور څه دي. تاسې فکر کوئ چې دا صحنه تاسې خپله په خپلو سترګو باندې همالته ګورئ، ولې هغه یوازې د تلویزیون په واسطه باندې راپور دی چې خپریږي خلکو ته او په دې برخه کې لا کار کېږي. نو تلویزیون د رامنځته کېدو سره یا د تلویزیون د رامنځته کېدو سره ژورنالیزم لا نور چې شو فراخه شو او په دې برخه کې نور ډېر کارونه وشول. ما تاسو ته مخکې مې یادونه وکړه کله چې راډیوي ژورنالیزم رامنځته شو خلکو فکر کوو چې دا به له منځه لاړ شي، خو داسې نه وه. دا په خپل ځای پاتې شو، د خپل ځانګړتیاوو په درلودو سره دا په خپل ځای پاتې. ولې کله چې تلویزیون رامنځته شو خلکو فکر کوي چې راډیو به ختمه شي. راډیو څوک اوري؟ دومره اوزګار څوک چېرته دي چې خلک راډیو اوري؟ نه. ولې ما تاسو ته مخکې یادونه وکړله چې راډیو د خپل خصوصیت یا ځانګړتیا له مخې تر اوسه پورې په خپل ځای باندې پاتې ده او په دې برخه کې لا نور کارونه مخته روان دي تر څو دې بخش ته کار وکړي. تلویزیون د رامنځته کېدو سره کله چې تلویزیون رامنځته شو ما تاسو ته یادونه وکړه چې ژورنالیزم ډېر زیات پراخه شو او په دې برخه کې لا نوښتونه رامنځته شو. نو تلویزیون هغه څه و چې ژورنالیزم ته یو نوی رنګ ورکړو، ژورنالیزم یې لا ځوان کړو، لا چې دی ورته نوښتونه کېده. د دې څخه وروسته د تلویزیون څخه وروسته آنلاین ژورنالیزم رامنځته شو. آنلاین ژورنالیزم دغه آنلاین ژورنالیزم تاسې پېژنئ چې څه ته ویل کېږي. آنلاین انګلیسي کلمه ده چې دوه کلمې سره ترکیب کړي دي، یوه کلمې ترې نه جوړه کړې. آنلاین یعنی په لیکه باندې، په خط باندې.
یا په مسیر باندې. نو موږ او تاسې انټرنیټ کارو. کله چې په 1994 کال کې انټرنیټ عامو خلکو لپاره وړاندې شو یا د خلکو په لاس کې ورکړل شو، نو انټرنیټ څخه یوازې 1 میلیون نفرو کار اخیسته. خو نن ورځ د انټرنیټ څخه شاید کیدای شي 9 میلیارده یا د دې څخه پورته خلک کار داخلي. خو ما تاسو ته یادونه وکړله چې ګورئ، هر څه چې رامنځته کېږي د یو خصوصیت له مخې رامنځته کېږي. دغلته هم دغه خبره رامنځته کېږي چې کله آنلاین ژورنالیزم رامنځته شو، خلکو فکر وکړ چې تلویزیون به نور څوک نه ګوري. زه بیخي تلویزیون نه ګورم، موبایل جیب کې لرم، فیسبوک پکې فعال دی، انسټاګرام پکې فعال دی، ټیک ټاک پکې فعال دی، یوټیوب پکې فعال دی. بس دا زما دپاره ډېر څه دي، زه بیخي تلویزیون نه ګورم. خو نه، ولې داسې پېښې شته دی چې دغه برخه نیمګړې ده تېنه، ولې دغه برخه په دغه برخه کې بډایه ده، شتمنه ده. نو کوی شو چې د دې خصوصیت په درلودلو سره تلویزیون اوس هم ټولنه کې پاتې دی او لا مخته ځي. اوس راځو د آنلاین په اړه باندې نورې ډېرې خبرې. د نوې نړۍ یا ماډرن نړۍ په رامنځته کېدو سره آنلاین نړۍ دومره مخته لاړله چې اوس آنلاین تجارتونه رامنځته شوي دي. په دغه بحث کې رسنیو دومره پرمختګ وکړ چې نن سبا خپله د عایدو د لاسته راوړلو لپاره د آنلاین څخه کار اخلي. هغوی مختلفې چینلونه لري، په دې برخه کې مختلف سایټونه لري. کوی شي چې د دې په واسطه باندې لا ډېر مینوال او لیدونکي ولري. نو د آنلاین د رامنځته کېدو سره نړۍ او ژورنالیزم ته بالخصوص ډېر زیات کار وشو. ژورنالیزم لا بله حصه هم پیاوړې شوه، لا چې دی غښتلی شو، مخته لاړه. نو دغه د آنلاین د نړۍ د رامنځته کېدو سره موږ او تاسې ویلی شو چې په ژورنالیزم کې موږ دغه 4 ډولونه لرو چې اول څه شی دی؟ چاپي ژورنالیزم دی، دویم راډیوي ژورنالیزم دی، دریم تلویزیوني ژورنالیزم دی، څلورم چې دی آنلاین ژورنالیزم دی. انشاءالله د دې برخې نه به مو یو څه زده کړي وي. که بیا چا سره پوښتنه وه ضرور ما نه په ګروپ کې پوښتنه کولی شي. اوس راځو دوهمې برخې ته. په دوهمه برخه کې موږ له ځانه سره لرو د محتوا له مخې د ژورنالیزم ډولونه. د محتوا له مخې د ژورنالیزم ډولونه. ګورئ، دا زه تاسې ته د خط د دې دپاره تاوم چې تر څو ستاسې فوکس پرې ډېر یعنې پاملرنه مو ورته ډېر. د محتوا له مخې د ژورنالیزم ډولونه چې دي هغه هم مختلف دي، خو دلته یوازې ما 4 دانې لیکلې دي. د محتوا له مخې بیا ډېر کېدلی شي. محتوا مطلب موضوع. د موضوع له مخې ژورنالیزم ډېر ډولونه لري چې هغه یو څو ما دلته لیکلي. لومړی دا ده چې هغه څېړنیز ژورنالیزم دی. محتوا ده، موضوع معلومه ده، څېړنه ده. موږ او تاسې د څېړنې په واسطه باندې کولی شو چې په ژورنالیزم کې هم ځینې راپورونه څېړنیز دي. څېړنې ته اړتیا لري، یوه پېښه د دومره څېړنې ته اړتیا لري چې هغوی حقایق لاسته راوړل ستونزمن دي. باید دلته موږ او تاسې د ښه معلوماتو د لاسته راوړلو لپاره بیا موږ او تاسې د څېړنیز ژورنالیزم نه کار اخلو. بل څه شی دی؟ ښاري ژورنالیزم دی. موضوع معلومه ده، په ښار کې ګڼه ګوڼه ده، په ښار کې د موټرو لوګي دي، مثال له خبرې په ښار کې نورې ډېرې ستونزې دي. ښاري ژورنالیزم د همدې دپاره رامنځته شوی چې تر څو د ښار ستونزې، د ښار پرمختګونه، د ښار اړوند نورې چارې هغه راواخلي او نورو ته یې څه کړي؟ وړاندې کړي. نو دلته موږ او تاسې ویلی شو چې ښاري ژورنالیزم. بل په دې بخش کې له ځانه سره لرو هغه انځوري ژورنالیزم دی. انځوري ژورنالیزم څه ته ویل کېږي؟ انځوري ژورنالیزم هغه ژورنالیزم دی چې د انځور په واسطه باندې کولی شو چې خلکو ته معلومات او اطلاعات ورکړو. څلورم چې دی زیړ ژورنالیزم دی. زیړ ژورنالیزم لکه څنګه چې د موضوع څخه یې معلومیږي چې یوازې عادي پېښه لویول او لویه پېښه کوچنۍ کولو ته زیړ ژورنالیزم ویل کېږي. مثلا یوې پېښې تاوا ورکول چې هغه دومره پورته کېږي حد نه لري، او یو پېښه چې دومره ارزښتمنه هغې ځمکې ته راغورځول چې خلک فکر وکړي چې دا ډېره یوه عادي موضوع وه. نو انشاءالله د دې بیا ډولونه او مثالونه ډېر دي چې بیا په بل درس کې له تاسې سره ویم. نو انشاءالله د محتوا له مخې د ژورنالیزم په ډولونو به هم پوهه شوي وئ. اوس راځو موږ بلې برخې ته یا درېیمې موضوع ته راځو. په درېیمه برخه کې موږ له ځانه سره لرو رسنۍ. دغه رسنۍ څه ته ویل کېږي؟
د رسنیو موخې څه دي یا نورې ډېرې پوښتنې له تاسو سره په ذهن کې پیدا کېږي. لومړی راځو رسنۍ پیژنو. رسنۍ په خپله د منځنۍ په معنا د سره ده. دلته ګورئ ما تاسو ته په انګلیسي کې لیکلي دي چې میډیم مطلب منځنۍ یا منځحاله. رسنۍ په خپله د میډیم کلمې څخه اخیستل شوې ده چې معنا یې څه شی ده؟ منځنۍ، یعنې د دولت او خلکو ترمنځ د پل حیثیت لري. عبارت د رسنۍ څخه ده. رسنۍ اطلاعات او معلومات د نړۍ د ګوټ څخه راخلي، په ژورنالیستیکي قالبونو کې ترتیب او تنظیم څخه وروسته خلکو ته وړاندې کوي تر څو خلک پرې پوه اوسېږي. نو دا رسنۍ بیا څه دی؟ دغه میډیم په خپله د میډیا نه اخیستل شوې ده. میډیا مطلب څه شی؟ رسنۍ. اوس راځو د رسنیو ډولونو ته. رسنۍ په څو ډوله ده؟ رسنۍ ډېرې ډولونه لري. ځینې د محتوا له مخې دي، ځینې د نشراتو د پالیسۍ له مخې دي، خو دلته ځینې نورې برخې هم لري. خو ولې ما یوازې همدغه دوه راغوستې دي چې هغه دا دي. ګورئ تاسو ته ما د رسنیو ډولونه دلته راغوستې دي. رسنۍ اول څه شی دی؟ د نشراتو له مخې د رسنۍ ډولونه دي. دویم د محتوا له مخې د رسنیو ډولونه دي. انشاءالله دا به زموږ راتلونکي درسونو کې بیان شي. خدای دې وکړي چې د درس څخه مې یو څه زده کړي وي او لا مخته لاړ شي. یوه هیله مې له تاسې نه دا ده چې درس ډېر په شوق سره تعقیبوئ تر څو لا ډېر معلومات ترلاسه کړئ. تر بل درس ما صفت الله سهار ته اجازه راکړئ. ښه وخت ښې شي وي. د الله په امان.